یو سړی و طفیل نومو، طفیل ابن عمر دوسی، هغه د قوم سردار و مکې مکرمې ته تللی. نو چې مکې ته لاړ، دا هغه زمانه وه چې حضور پاک مبارک په مکه مکرمه کې. نو د نبي علیه السلام خلاف د مکې خلکو پراپیګنډې شروع کړې. نو د بار نه چې به کوم خلک رالل، نو د مکې خلکو به کوشش کوم چې دوی د نبي علیه السلام سره ملاقات ونشي او د هغه خبرې ونري. ولې هسې نه که د نبي علیه السلام سره ملاقات وشي او خبرې اوري، مسلمانان به شي. نو دا طفیل ابن عمر دی وی چې د مکې ته رالم، دی خو ټول کې د یمن د قبیلې سردار و، د مکې سرداران ویسې نه دی مسلمان نشي، ټول قوم به مسلمان شي. نو دی یې کېنو وی طفیله زمونږ په کلي کې یو سړی پیدا شوی او د پلار او د زوی او د ښځې او د خاوند په منځ کې لویې دشمنۍ جوړې کړي او نوې عقیده خورئ او لوی جادوګر دی. ګورې پام کوه هغه سره کښېنه دی او هسې نه د هغه خبرې دومره کلک جادوګر دی که د هغه خبر عوام ستا غوږ له راوړه نو ستا به ځان سره ملګري کړي او لویه دشمنۍ کې به دې واچوي. نو دی وایي چې هغې راته دا خبرې وکړې، نو ما په غوږ کې مالوچ ومنډل چې هسې نه په لاره ځم او په تیر کې چې دره دی هلک دا خبرې مې غوږ لا واورم او د ده ملګري نه شم. وی ما ته وخو چې دغه هلک دی. وی یو ځل د بیت الله خوا کې روانو او حضور پاک مبارک د بیت الله خوا کې منځ کو. وی ما وی چې ته خو د یو قوم سردار یې د یمن، ته قمقل نه هوښیار او زمانه قابل شاعرم بل څوک نشته او زمانه په خبرو کې ماهرم بل څوک نشته او د قوم جرګې کوم صلح روغې کوم، نو زه په غوږونو کې مالوچ منډم، ما څوک خطا کولی شي؟ راشه ته دې هلک دا خبرې واوره چې دا دې څه وایي، ما څوک نشي خطا کولی. وی مالوچ مې خوغورځو. وی نبی علیه السلام مونځ کو او مونځ کې قرات په زوره کو د بیت الله په خوا کې. نو ما هغه خبرې واورېدې. وی چې مې واورېدې نو یې خوند یې راکړ چې نبی علیه السلام د مانځه نه اوزګار کړم، رالم ورسره کېناستم. نو ما ته یو څو تپوسونه وکړل او بیا نبی علیه السلام مبارک د قرآن شریف د یو څو آیتونو تلاوت راته وکړ. وی ټوله قصه مې ورته وکړه. وی ما وی چې دې خلکو خو زه د دې حق د اورېدو نه منې کولم. وی قسم دی چې حضور پاک تلاوت کو زما زړه کې لارې جوړېدې، زما زړه په بل طرف روان شو او چې کېناستم قرآن مې واورېد. وی مې چې دې خلکو خو ته د حق نه منې کول، دا څه دي؟ وی بس فورا نبی علیه السلام په لاس بیعت وکړو، خدای پاک اسلام ور نصیب کړ چې دی مسلمان شو. حضور پاک لومبۍ زمانه وه او سخته ور نو ده ته یې وی دلته خپل وطن ته لاړ شه او هلته د اسلام دعوت چلوه او چې کله موږ مضبوط شو نو بیا به راځې. نو دی لاړ خپل وطن ته، نو خپل پلار له دعوت ورکړ، هغه انکار وکړ. زوی له نور قوم له رشته دارانو دوستانو له دعوت د اسلام ورکړ، خو څوک یې ملګري نه شو، قوم ټول مخالف شو. نو دی واپس راغی مکې ته، نو حضور پاک سره میلاو شو. وی صاحبه زما قوم زما نشا واړوله او زما قوم زما مرسته نه کوي او ډېر خواري محنت پې کوم خو ملګرتیا مې نه کوي. نو زما قوم ته خیره وکړه چې خدای هلاک خدای برباد کړي، نه مې زوی مني، نه مې پلار مني، نه مې رور مني، نه تربور. حضور پاک مبارک مسکی شو. وی اللهم اهد دوسا وأت بهم. وی نه خیره نه کوم. وی خدایا د دې طفیل ابن عمر قوم ته چې دوس قبیله د هدایت ور نصیب کړي او خدای دې مال راولې. وی زه خپل وطن ته هدایت کوه، الله به خیر کړي، خیره ولې وکړم. نو دی واپس خپل وطن ته لاړ. نو چې واپس خپل وطن ته لاړ او بیا دعوت شروع کړو، نو د حضور پاک دعا خدای قبوله کړه، ټول قوم یې خدای مسلمان کړ. نو د ابو هریره هم پکې دی مسلمان شو. نو بیا دا هغه وخت چې حضور پاک مبارک مدینه شریفې ته هجرت کړی او بیا په مدینه شریفه کې د نبی علیه السلام څخه زمانم تېره شوې وه. نو بیا دی اراده وکړه د نبی علیه السلام د هجرت چې موږ به لاړ شو او د حضور پاک مبارک خواته مدینه شریفې ته به هجرت وکړو، سفر به وکړو. نو اتیا کورنۍ چې یو پکې د ابو هریره کورنۍ هم وه. دې کې بعضې خلک لا مسلمانان نم دي، خو اتیا کورنۍ چې کوم مسلمانان دي هغه اتیا کورنۍ دي، هغوی ټول د یمن نه رالل مدینې شریفې ته او هجرت یې وکړو. نو دغه وخت چې دوی راورسېدل نو چا ورته وی چې نبي علیه السلام مبارک دی خو تللی دی خیبر ته او د خیبر غزا له تللی دی، نو دوی د مدینې په دې خیبر ته لاړل او د حضور پاک مبارک سره په خیبر کې میلاو شو. نبي علیه السلام مبارک په ډېر زیات خوشحاله شو. یو پکې د ابو هریره. نو په بخاري شریف کې د یو حدیث دی، امام بخاري رحمت الله علیه راوړی. ابو هریره وایي مونږ چې د یمن نه راتلو نو ما وی چې خدایه دا نبي علیه السلام به زه څنګه ووینم او ده سره به د ما کله ملاقات کېږي. نو ډېر په تشویش کې وم او ډېر په منډه را روان. نو یو غلام هم رانه په لاره ورک شو، ګډوډ شو رانه
وی دقه دی چې حضور پاک مبارک لره ورسېدم او په کومه شپه کې چې زه مدینې ته راورسېدم نو د هغه شپې صفت بیا یې کوه یا لیلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي. عجیبه شپه ناشنا شپه ډېره اوږده هغه پښتانه وایي چې کوم سړی او د غم شپه نه تېرېږي نو د ده په زړه کې دا سودا وه چې زه به مدینې ته ورسېږم او که نه او حضور پاک به ووینم که نه. په دې سودا کې وی ډېره عجیبه شپه او ډېره اوږده شپه او ډېره مبارکه شپه. او ولې مبارکه شپه؟ ځکه مبارکه شپه چې ما له د کفر د وطن نه د اسلام وطن ته نجات راکړ. د کفر د ملک نه د یمن نه دې راوستم او د حضور پاک د ښار د مدینې ښار ته دې راوستم د هغې نه دې خلاص کړم. نو چې دې سینګله ووت نبي علیه السلام مبارک سره کېناسته نو حضور پاک ورته وفرمایل او نو غلام ته روک شوی و دا هم سودا و غلام خو قیمتي شوي نو چې دې کېناست نو حضور پاک ورته وفرمایل بخاري شریف کې راځي وی ابو هریره غلام دی هغه دې راغی دې کې غلام راښکاره شو. نو دې دومره د نبي علیه السلام په ملاقات خوشحاله و چې ده وی الله رسوله دا غلام د خدای په زما ذات کړی دی هو حر لله دا الله په نوم ده. داسې عجیبه مبارک صحابي بهر کې د نبي علیه السلام سره حساب شو او کوم چې په مدینه شریفه کې د صحابه د طالبانو چبوتره و مدرسه صفه کې ورته وایي په هغه صفه کې به اوسېده اگر چې خپل مور یې وه او خپل کور دی وی د یو ښځې غلام و په خپل وطن کې د هغې نوم بسرا بنت غزوان وه. غلام دا چې نوکر و د هغه ښځې عجیبه نوکري مې ووایي زه ډېر غریب وم نو یې ما ته هغه ښځې اډر کړی و چې ته ما سره ګرځې نو څپړی به دې نه پخپو. بعضې سرداران اوس هم پر خپلو غلامانو او په دې نوکرانو ظلمونه کوي څپړی به نه پخپو او چې زه کله په اس باندې یا په اوښ سوریم نو خپې بلخپې به ما سره واګې به دې نیولې ګرځې وی زه د هغې ښځې نوکر وم. الله څه وکړل چې اسلام خدای ور نصیب کړه هغه ښځه خدای را د نکاح له راوسته او خدای زما په نکاح کې راوسته. دا د اسلام یو نعمت شو په دمه. مور یې راله په هجرت یې نبي علیه السلام طرف ته وکړو خو اسلام ته یې زړه نه کېده په زوړ دین و. ښځې بعضې داسې وي چې دا بچو خبره نه مني که بچې ورته ډېرې د اسلام او د دین خبرې کوي نو اثر پرې نه کوي بلکې دا دی وی چې کور ته به لاړم او د نبي علیه السلام ذکر مې د مور مخکې وکړو نو مور به راګیر کړم وبې واله حضور پاک وي د مور د دې اسلام څنګه شو؟ د ده د قبیلې یو سړی و طفیل نوم و طفیل ابن عمر دوسي هغه د قوم سردار و مکې مکرمې ته تللی نو چې مکې ته لاړ د هغه زمانه وه چې حضور پاک مبارک په مکه مکرمه کې نو د نبي علیه السلام خلاف د مکې خلکو پراپیګنډې شروع کړی نو د بار نه چې به کوم خلک رالل نو د مکې خلکو به کوشش کوو چې دوی د نبي علیه السلام سره ملاقات ونه شي او د هغه خبرې به ونه لري ولې هسې نه که د نبي علیه السلام سره ملاقات وشو خبرې یې واوري مسلمانان به شي. نو دا طفیل ابن عمر دی وی چې د مکې ته رالم دی خو چونکې د یمن د قبیلې سردار و د مکې سرداران ویسې نه دی مسلمان نه شي ټول قوم به مسلمان شي نو دی یې کېنو وی طفیله زمونږ په کلي کې یو سړی پیدا شوی او د پلار او د زوی او د ښځې او د خاوند په منځ کې لویې دشمنۍ جوړې کړي او نوې عقیده خورئ او لوی جادوګر دی ولې پام کوه هغه سره کښېننې